دی آیت مبارکه کې الله جل شانه هغه کم بنیاد دی، بنیاد او خلاصه د نیکو کارونو الله ذکر کوي په دې آیت مبارکه کې. هغه دا چې یوی د الله جل شانه سره معامله، یوی د بندګانو سره معامله. مونږه یوی صدق علی الحق، یوی خلق مع الخلق. صدق مع الحق یا صدق علی الحق دا مطلبی چیر د حق خبرې تصدیق کول یا د حق خبرې مرګرتیا کول یا په حق پسې ورپسې کېدل. دغه معامله د انسان د الله سره، الله یو حق ذات ته زموږ په ایمان دی، هغه طرف ته نه ځو. زموږ موضوع د دویمه ده خلق مع الخلق، چې یاره د مخلوق سره ښه اخلاق چلول، د مخلوق سره ښه اخلاق چلول. ته د یو انسان سره ښه اخلاق چلی د دې دوه قسمونه په دوه طریقو سره. د بل سره انسان په خوش اخلاقی باندې پیش راځي. یو دا چې یو بل انسان ته څه خیر ورسوي یا د بل انسان نه څه ضرر دفع کړي، څه نقصان ته دفع کړي. دغه دوه څیزونه، یو مسلمان ته یو انسان ته خیر رسول یا د هغه نه یو تکلیف لرې کول، الله جل شانو دغه په دې آیت مبارکه کې ذکر کوي. الله فرمایي ان تبدو خیرا، که تاسو یو خیر هغه ښکاره کوئ او تخفوه یې تاسو پټوئ. مطلب دا دی د یو ښه کار دوه طریقې چې انسان په پټه وکړي یا په ښکاره باندې وکړي. دغه دوه طریقې د ښه کار، چاته نفع رسول دا یا په ښکاري یا په پټه، چاله زکات او صدقه ورکول دا یا په پټه یا په ښکاري، چا سره یو نیکي کول دا یا په ښکاري یا په پټه. نو ان تبدو خیرا، که تاسو ښکاره کوئ یو خیر او تخفوه یا تاسو یې پټوئ، دا یوه خبره. دا هغه ړومبی قسم چې چاته خیر رسول. او دویم قسم او تعفو یا تاسو معافي کوئ چاته عن سوء د یو بدی. یو سړي تا ته نقصان ورسو نو تم اوس هغه ته نقصان رسې به. الله جل شانو فرمایي ستا د طرفه دا کم نقصان دی دا ته دفع کړي، نو دا تا یو انسان سره ښېګړه وکړه. او دا هغه دویم قسم دی د اخلاقو. چاته خیر رسول دا یو قسم و، چا نه شر دفع کول، ضرر ته لرې کول دا هغه دویم قسم و. نو او تعفو یا تاسو معافي وکئ عن سوء د یو بدی، فإن الله کان عفوا قدیرا، بس بېشکه الله جل شانو دی عفوا معافي کوونکی، قدیرا قدرت والا. ان الله کان عفوا قدیرا، د دې څه مطلب دی الله جل شانو قدرت والا دی او معافي کوونکی دی. ګوره انسان چې کله معافي کوي بل انسان ته، نو الله جل شانو فرمایي چې زه به تا ته معافي وکړم. اسانه مسله ده، ته دې معاف که، الله فرمایي زه به تا معاف کوم. دا مونږ ته د چا معاف کول ډېر ګراني. یو انسان ته د بل انسان معاف کول دا ډېر زیات ګراني. دا معافي چې انسان ته کیږي، ګوره دا د انسان د خپل خوښې کاري. ښه معافي دې ته نه وایي چې زه به تا مجبوره کړم چې دا پلان کې معاف کا. انسان چې کله یو غلط کار وکړي نو یا به دا د مخلوق سره یا به د الله د دین سره غلط کار کړي. پوهېږي انسان چې هغه مونږ معاف کوو خو مخکې به څه نقصان کړی، هغه نقصان به یا د بندګانو کړی یا به د دین نقصان به کړی. یو غلط کار به کړی چې قرآن خلاف وي، د حدیثو خلاف وي، د ګمراهۍ کار وي. نو کم نقصان چې داسي چې د هغې تعلق د بندګانو سره
نو بندگان باغه په خپل خوخه معاف کوي، بندگان باغه په خپل خوخه معاف کوي. یو انسان دې تاله گزار در کو ظلم یو کو زیاته یو کو نو بیا ستا خوخه د کتی معاف کیو کو بدلته علی صحیح ده. خو معافي اخلاق دي، ستا خوخه د کماف ته کو ډیره بهتر ده، ډیره ښه خبره ده چې تی معاف کی. خو که چرته د نقصان د دین اسلام کړی نو دا بیا ته په خپل خوخه نه معاف کې ښه، بیا چې د هغه نقصان دی ازاله وکي، چې هغه نقصان لري کی نو اله به هغه مونږه معاف کوو. که هغه د شریعت پر وسري، که د شریعت طرف نه معافي، که د قانون او د عدالت ته طرف نه معافي، او که د حکومت ته طرف معافي. خو چې د نقصان د دین کړی دی نو هغه نقصان به بیا پوره کوي، د هغې جبیره او په هغې به پټۍ لګوي چې یاره ما نه دا غلطي شوې اوس معافي غواړم، بیا به زه داسې نه کوم دا ما چې سوي دا غلطه وه، زه توبه وباسم د دې خبرې نه، بس بیا درسته ده، بیا د هغه سره د چا هم کار نشته. نه پوهېږي زما په دې خبرو به. الله جل شانو فرمایي که چېرې تاسو دا ستاسو معامله ده، ښه ستاسو معامله دا د انسانانو معامله دی، تاسو سره چا بد وکړه نو که تا معاف کړه، الله فرمایي فإن الله کان عفوا قدیرا، الله جل شانه معافي کوونکی او قدرت لرونکی دی، الله جل شانه به تا معاف کی. ښه صحیح ده. فإن الله بشک الله کان دی عفوا معافي کوونکی قدیرا قدرت والا. ورلد سرچ پزل گیم هغه کول او په هغې باندې پیسې ګټل جایز دي که ناجایز دي؟ دا یو گیم دی، دې کې داسې وي که نه چې په دې کې خلک ډالرې ګټي، ډالرې داسې ګټي چې دې مختلف سټیجز دي. هغه سټیجونو کې دی که نه چېرته تاسو مخکې اخبار به کتلی او په دې کې به داسې یو ټیبل راتلو د انګلیش اخبار چې به وکم یا رسالې به د انګلیش یو ټیبل به و، په هغې کې به A B Q S Z X Y B په ټیبلو کې به دا لیکلي وو، او بره به هغه ټیبل ته الفاظ لیکلي وو، وایي په دې کې دغه الفاظ وګوره. نو هغې نه به مونږ کر خطا وکړه چې دې کې دا لفظ جوړېږي، دې کې دا لفظ جوړېږي، دې کې دا لفظ جوړېږي. دا ورلډ سرچ پزل گیم هم دقه شان دي، نو چې هغه ته سټیجونه مکمله نو هغې ته بیا ډالرې درکوي په انعام کې. نو دی وایي چې دا پیسې اخیستل او دا گیم کول جایز دي که نه؟ ګوره یاد ساتئ ځان سره د گیم څه اصول دي چې کم گیم جایز دی او کم گیم ناجایز دی. هغه گیمونه چې هغه انسان د عبادت نه وباسي دا ناروا او ناجایز دي. یو دویم هغه گیم داسې دی چې په هغې کې ناروا کیږي، د دین اسلام خلاف یو کار پکې کیږي نو دا گیم هم ناروایی. بل هغه گیم چې په هغې کې څه ذهني یا جسمانی ورزش نه او یا پکې انسان ته څه معاشي څه فایده نه، دغه گیم هم ناروا دی. او دغه ته لهو لعب وی چې دین اسلام د دینه منع فرمایلی چې په دې لوبو ټوکو باندې خپل زندگی مه تباه کوئ. الله جل شانو فرمای حدیث قدسی دی یا ابن آدم خلقتک للعبادة فلا تلعب، اے د آدم علیہ السلام بچیا ته ما خپل عبادت له پیدا کړی نو ته لوبې مه کوه، ښه فلا تلعب لوبې مه کوه. نکه دغه شرایط چرته هغه په هغې شرایطو باندې برابري، مطلب دا دغه ناروا کارونه پکې نه، بیا یو گیم کول روا دي. البته دې کې صرف د یو خبرې تحقیق پکار دی، هغه دا چې یاره دا کمې پیسې په دې کې ملاویږي، دا ډالرې دا د کم ځای نه درته ملاویږي، نو چې د هغې بنیاد پته ولګي نو دې د روا او ناروا پته به مو لګي. دا گیم تقریبا درست دی، کې څه نقصان نشته، زما په خیال دی کې څه بېحیایي هم نشته، دین اسلام خلاف پکې څه کار هم نشته. خو دومره احتیاط پکار دی چې عبادت پکې سړي نه ضایع نشي، او په گیم کې دا کارونه کیږي سړي نه عبادت ضایع کیږي چې ته ناستې تر ډالرو په سوچ کې وبره په کور کې ناست یو نه چا اواز اوري نه چا خبرې اوري او په هغې کې مشغول یې، نو ته به د جومات اذان څه واوري
نو دې د وجې دا نه دي کول پکار گیم کم خشه دی بس بل د هغې په ځای دا څونه ټایم چې انسان دی گیم له ورکوي که دونه سوچ خپل کاروبار کې وکړو که نه نو دی به اربپتی ښه کروڑپتی او اربپتی به وي بیا خدای دغه دماغ چې په گیم کې صرف کې دا چې ته په کاروبار کې صرف که ځان له څه کار شروع کړه وړوکی کار شروع کړه زموږ خامخا د کاروبار دپاره دا غواړو چې موږ سره د یو 10 کروڑ روپۍ نو موږ به الګ کاروبار کولی شو که نه شو کولی حالانکې دا خبره غلطه ده دا څونه چې تاسو لوی کاروباریان ګورئ خپل بزنس چلی ډېر په زبردست طریقې سره ډېر کامیاب شوي دي د دې بنیاد وګورئ چې دې شروع د کم ځای نه کړې وه یا یې د چا نه چېرته قرض اخیستي پیسې یا یې چېرته لږې شان پیسې هغې انویسټ کړي او د هغې د وجې هغه دومره کامیاب شي بیا وروسته خو دا خو توجه غواړي مستقل مزاجي غواړي لږ ترتیب غواړي په هغې باندې ښه نو ورډ سرچ پزل گیم د دې دغه بنیاد کتل غواړي چېرې دا پیسې د کم ځای نه راځي نو بیا به ووایو انشاءالله چې روا دی که ناروا دی نور تقریبا په دې کې یو دماغي ورزش کېږي چې انسان پکې ورډز هغه سرچ کوي الفاظ پکې سرچ کوي دی وایي چې زما خپله مور وفات شوې ده زما بابا ډېر ضعیف دی او بیمار دی خو هغه بیا زما د مور د وفات نه پس دویم واده وکړو زما دا دویمه مور چې وه دی 19 کاله زما د پلار سره او زموږ سره تېر کړه موږ یې ډېر خیال ساتو زما بابا هم ډېر زیات خیال ساتي خو د هغې د خلکو سره په دې 19 کاله کې ډېر غلط تعلقات څو ورځې مخکې په معمولي شانتې تکرار باندې هغې زموږ سره جګړه وکړه او هغه اوس مونږ باندې د خلع کیس دایر کړی دی چې ماله طلاق راکړې خلع دې ته وایي چې ماله طلاق راکړه اوس که دې سره خلع وکړی شي طلاق ولا ورکړی شي نو مونږ به په دې ګناهګاري وکړو نه داسې ښځه خو 19 کاله مخکې طلاقول پکار وو دومره وخت ایسارول نه وو پکار چې تاسو ته پته مو لګېده چې دې ناجایز تعلقات دي د خلکو سره د بیا د کور د ساتلو نه وه خو زموږ په پښتنو کې یو د پښتنو عجیبه مزاج دی هغه مزاج دا چې دی په ځان باندې دا ټکی نه پورې کوي چې ما ته دې څوک طلاقي ووایي دې نه یېرېږي نو ښځه ساتي هغه که هر څه کوي ښځه ځان سره ساتي حالانکې دا غلطه خبره ده قرآن مجید او حدیث مبارکه او شریف چې طلاق هغه اختیار انسان ته ورکړی هغه د دې خبرو د وجې نه چېرې داسې حالات ځینې وخت کې راشي چې هغه د یو غیرتي انسان د هغه نه د برداشت نه باري نشي برداشت کولی دا څیزونه نو هغه له پکار دي چې بیا طلاق ورکړي ښه په وخت باندې طلاق پکار و اوس چې هغه دومره ظلم کوي چې ستا بابا بیمار شو او په دې وخت کې هغه وایي چېرې ما له طلاق راکړه او خلع د هغې مطالبه کوي نو دا خبره ښه نه ده بس وردېږي طلاق البته که ډېره دې نه یېرېږي چې دا زنانه ما سره ظلم کوي یا ما نه پیسې والي ما له دولت یې والی دی هر څه ځان یې پوره کړو نو اوس ځي زما د خوا نه او غلط تعلقات دي د دې طریقه دا ده چې ورته ووایه په دې شرط بدل طلاق تر کوم چې زما ټول مال واپس راکړي ښه بیا دې دا طلاق وغواړي صحیح ده بیا دې دا طلاق وغواړي ورته ووایه دا څونه 19 کالو کې چې د مال اغستی دی څونه مهر چې دی 10,000 مو واپس کا او څومره نقد د زمانه اغستی دی هغه مو واپس کا نفقه او سکنانه هغه خو قصه ختمه شوې ده دا ټول څیزونه واپس کا بیا ګوره کېدای شي بیا واپس راشي ستا خدمت لخه چې توبه مې ده بیا به نه کومه داسې دا ګوره زنانه څونه ځینې زنانه هم داسې که نه اکثر زیاتی او ظلم دا خو سړي کوي اکثر ظلم او زیاتی په زنانه باندې سړي کوي خو چې زنانه ظلم وکړي که نه دا ډېر څه عجیبه شانتې لګي یو کمزوری مخلوق را لګي او په یو مضبوط مخلوق باندې څه کوي ظلم پکې ډېره عجیبه لګي حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمایل که د الله جل شانه نه علاوه چاته سجده جایز وي ما به دې ښځو ته ویلي چې د خپلو خاوندانو ته سجدې کوي دومره حق دی د خاوند په خپله ښځه باندې او داسې بعض روایاتو کې ما لیدلي چې یو زنانه راله او نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله زما د خاوند په ما باندې څومره حق دی نبی علیہ السلام ته وفرمیل که ستا د خاوند د سر نه واله د خپو پورې دا ټول جسم سقا شوي د نو نه او د اینو نه او د ګندګۍ نه ډک شوي دانې پرې راختي او ته د سر نه خپو پورې د خپل خاوند په خپله ژبه باندې وسټې او صفایي وله وکړي په خپله ژبه باندې بیا به هم ته د حق ادا نه کړی شي
بیا به هم ته د حق ادا نه کړې. داسې ظلم دی، ډېر خطرناک کار دی. ښه الله جل شانو دې ستاسو په حال باندې رحم وکړي او الله دې ستا بابا له صحت ورکړي. نو زه به څه ویم؟ یو سړی که هغه ړوند دی او کوڼ دی او چاړام دی، نو دی آیا د احکامات شرعیو مکلف دی که نه دی؟ څومره چې د وسه ده دومره دی د احکامات شرعیو مکلف دی. یو سړی ړوند دی نو هغه خو اورېدی شي، خبرې هم کولی شي او اورېدی هم شي. صرف ړوند دی نو هغه به پوهې کې چې یاره دا کار به داسې داسې کوې، هغه خو لږ اسانه وي. دا ړوند سړی پوهول لږ اسان وي، صرف هغه ته ښکاري نو نور خو د هغه سسټم برابر وي. د دې نه ګران کار بیا هغه دی چې هغه ته په اشارو باندې پوهې. یاره زما څادر راکوز که یخني مې وشو. دې له به انشاءالله سبا پردې راوړو، ما نه هېرېږي. څه خبره مې کوله چې یاره ړوند سړی پوهول اساني، ځکه هغه اوري خبرې هم کولی شي. خو دا کوڼ سړی پوهول ځکه دی ورسره چاړامي، دی به په ساینس پوهې، په اشارو باندې به پوهې. او چې بیا ړوند مي او چاړامي او کوڼ مي دا ډېر زیات ګران وي. داسې خلک نو څومره چې دی زده کولی شي نو دومره دی مکلف وي، دې نه سیوا مکلفه نه دي. او دې ټولو خلکو دپاره سسټم راوتی دی. ګوره که ته وایې چې یو سړی ړوند هم دی، کوڼ هم دی او چاړام دی، نو دا خو ډېره ګرانه شوه د لپاره. دا هر یو څیز به د څنګه پته لګي. ګوره الله جل شانه د ده څو حواس کار نه کوي؟ 3، 1، 2، 3. نور 2 حصې اوس هم باقي دي چې هغه بوی دی او سینس آف ټچ دی، چمړه. نو کم سړي چې د هغه دا 3 واړه سینسز کار نه کوي، دا 3 واړه حواس کار نه کوي، د هغه لاسونه او د هغه یو څیز ټچ کول هغه داسې چې ده ته ټوله رهنمایي هغه برابري. الله جل شانو دا حسونه ځکه 5 پیدا کړي دي. پوهېږئ په دې؟ دا حسونه الله جل شانو ځکه 5 پیدا کړي که یو سینس هغه یو حس پکې کار نه کوي نو بل هغه د هغې په ځای کار کوي. نو څونه چې انسان مکلف وي د هغه سینسز کار کوي، د هغه حواس کار کوي، نو دومره پورې هغه مکلفه دی، دې نه سیوا مکلفه نه دی. اړون پسې یو قصه را یاده شوه. وایي داسې کار شوی، یو قاري صاحب له چا حلوا راوړه، حلوا پسې قصې را یادې شي، بیا زما د حلوا قصې نه ختمېږي. د هغې وجه دا ده چې ما کې یو خوی نشته، زما خواږه نه وي خوښ. قدرتي خبره ده، بس د مولیانو خواږه خوښي او زما نه وي خوښ. حلوا مې مځکه نه وي خوښه، هسې مزاج دی. داسې نه وایم چې یاره د شریعت خلاف کوم. نبي علیه السلام به خواږه خوښ وو، که د انسان مزاجي طبیعت یې بس نه وي خوښ. و یو قاري صاحب له چېرته چا په سترګو باندې ړوند حلوا یې وله راوړه. نو شاګرد ورسره ناست استاد وایي چا حلوا راوړی، دا حلوا څه شی؟ وایي دا حلوا سپینه وي که نه؟ وایي دا سپینه څنګه وي که نه؟ وایي د بتکې په شان. وایي بتکه څنګه وي؟ هغه د قاري صاحب د لاس را دې خوا کوي داسې یې داسې، هغه ته یې دا نه خورم، وایي مری کې به مې ونښلي. دا نه خورم، وایي مری کې به مې ونښلي. نه خیر د دې لپاره خپل ایکسپرټس یي، هغه څه ورته وایي ماهرین چې هغه دا ښیي، هغه ساینس هغه او په ټچ باندې هغې ته ښیي چې یاره دا څیزونه دا عبادت دی او دا د الله تصور دی، دا ایمانیات دي، دا عبادت دي. داسې څونه چې هغه کولی شي دونه هغه مکلف دی یو انسان چې هغه ړوند دی، کوڼ دی او چاړام دی. دا خبره مو اورېدلې ده چې د جمعې د اذان نه پس خرید و فروخت اخیستل خرڅول دا ناروا دي. آیا دا خبره درسته ده؟ او که چېرته درسته وي دا خبره نو د اذان نه کم اذان مراد دی، اولنی که دویم؟ نو دا خبره چې دا کوم اورېدلې ده دا بالکل درسته. الله جل شانو قرآن مجید کې فرمایي سورة جمعه کې یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. ای ایمان والو کله چې د جمعې اذان وشي نو تاسو بیا خپل تجارتونه پرېږدئ او رامنډې کړئ د جمعې مانځه ته. دا ړومبی اذان یادوي، څوم ړومبی، دویم نه. اذا نودي للصلاة چې مانځه له تاسو راوبللی شي، نو مانځه ته چې خلک رابللی کېږي په ړومبي اذان رابللی کېږي، په دویم باندې نه. پوهېږئ؟ نو ړومبی اذان ته مراد دی او د دغه ړومبي اذان نه پس اغستل خرڅول دا بالکل ناروا او ناجایز د قرآن مجید خلاف دی. ښه دا خلک داسې اخته دي په دې کې، دا ټیک نه دي. بالکل له اذان سره دکان بندول، کار بندول، بس.
دی وایي چې په ما کې مستقل مزاجي نشته. کتاب سټډي کومه یو پیج وګورم همیشه د پاره بیا کتاب بند کم. دغه شان هر یو کار مې نیمګړی د دې څه طریقه راته وښایي چې ما کې مستقل مزاجي پیدا شي. دا خو د هر چا مسله ده. دا په ما کې ډېر غټ یو نقصان و. یو زمانه کې ما به داسې کار کو چې یو کتاب به 500 صفحې به 500 پیجز کتاب ما به 499 پیجز وکته یوې صفحې ته ویم بیا ملا ماته وه. دا ډېره خطرناکه خبره وه چې یو پیج به رانه پاتې کېدو اخري. بیا مې یو چلو کو کتاب به مې د شانه شروع کو د شانه مې یو څو صفحې وکتې نو بیا مې هغه ځای ته ټیسه ورسوله. په دې چلمه البته خیر د مستقل مزاجي خبره ده. دا ګوره د اصل څیز نه دی هغه په مستقل مزاجي کې وخت دی. وخت چې تا کله یو څیز دپاره وخت وټاکو چې دومره ساعت په زه دې ته ناست یم بیا په پتا کې په خپله مستقل مزاجي راشي. ما ځان ته ووي چې که زه هر څه کېږي نیمه ګنټه به زه قرآن به مې کلو کړی ناست به یم. یو ورځ به ته هسې ناستې دویمه ورځ به هسې ناستې دا به دې کلو کړي په درېیمه ورځ به په خپله شروع کړي. خو ستا دا نیمه ګنټه دا تا متعین کړي چې زه به نه پاسم د دې نه یو سیکنډ مخکې هم دې نه پاسم. بیا ګوره چې مستقل مزاجي تاسو دغه پیژنې د انډیا یو کرکټر دی سچن ټنډولکر. دا چې کله راغی کرکټ ته که نه د یو انټرویو ما کته چې ته ولې داسې تکړی په دې سیس کې او ستا یو خپل حیثیت دی د کرکټ په دغې فیلډ کې. نو هغه وایي چې کله په کومه ورځو کې ډومبی رالم که نه نو زه پاکستان ته مخامخ شوی وم د دې سره زموږ میچ او د پاکستان بالران 3 بالرانو چې زما کیریر هغې تباه کو زما زندگی بربادوله. ما چې څونه محنتونه کړو یو وسیم اکرم و یو وقار یونس یو عمران خان و په چا بد ونه لګي چېرته دی پی ټي آی واله دی. علي محمد راغلی او دلته نو مېلمه و ما سره چې اوس کله بیا چا تصویران ایستي وو هغه چا شیر کړو ټول خلک په شیرګړ کې اوس وایي یاره وایي دا مفتی سلمان ډېر قابل دی خو ده کې نقصان دی پی ټي آی واله دی. زما ته اوس تما ویلي زما د یو پارټۍ سره تعلق نشته سیاسي صفا خبره ده کومه حق خبره وي که د هرې پارټۍ زه به هغه منم او خلکو ته یې رسوم خو چې کومه ناروا او ناجایز وي که نه منم د چا په کور کې هم نه منم زما طبیعت ته یو بس. خانه خبره مې دا کوله چې سچن ټنډولکر وي چې دې 3 کسانو زما کیریر تباه کو چېرې زه به ودرېدمه په پچ کې نو ما چې بیټ تاو کړی نو زما قصه به هغې ختمه کړې وه. بیا وایي ما داسې کار وکړو چې سوچ مې وکړو چې که هر څه زه سکور کومه او که نه کومه خو نن به زه 15 منټ په ګراونډ کې ودرېږم. بیا زه ولاړم سکور به مې ونه کړو خو 15 منټ مې پوره کړه. بیا مې بله وزوي چې نیمه ګنټه به ودرېږم بیا مې بله وزوي چې 2 ګنټې به ودرېږم. دا ټایمینګ داسې یو څیز دا وخت داسې یو څیز دی که نه چې دې په ما کې مستقل مزاجي پیدا کړه او زه دې ځای ته راورسېدم. د هر یو څیز له وخت ورکول دا په انسان کې مستقل مزاجي پیدا کوي. نور ډېرې خبرې ځه قرآن مجید کې دې دلیل شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه فرمایي چې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي دې صحابه له وخت ورکه وخت د دې وخت فایده دا ده چې دا انسان ته الله جل شانه سره یو تعلق د انسان قایمیږي په هغه صورت کې چې د نیکو خلکو ماحول له وخت ورکړي. ستاسو په شانتې نه چې آخر کې 15 منټو او 2 منټو راشي داسې نه چې کله یو ښه مجلس له انسان وخت ورکړي الله جل شانه په داسې انسان کې مستقل مزاجي پیدا کوي. دا یو خبره وه نور د دې ډېر زیات مستقل مزاجي طریقې دي. دغه یو اسانه طریقه وه. د فقه په کتابونو کې یو مسله ده هغه زما په سمجھ کې نه راځي. هغه دا چې یو انسان دی هغه د اودس نه عاجزه دی نو دی به تیمم کوي او که د روجې نه عاجزه دی نو دی به قضا راګرځي یا به د هغې دیت ورکوي. اوس موږ ته به څنګه پته لګي چې دا سړی واقعي عاجز دی او قادر نه دی په دې څیزونو باندې نو ستا په دې کې څه کار دی هغه ته خپله پته لګي که نه. ان العجز انما يتحقق بصنع العباد. فقهای کرامو لیکلي چې دا انسان د عاجزي نه دی چې هغه وایي زه عاجز یم نشم کولی بس د هغه د خبرې له اعتبار دی نوره معاملې د الله جل شانو سره ستا په دې کې څه کار دی چې ته وایې چې نه مړه دا هسې بانې کوي
ستا په دې کې کار نشته په ځان پوهېږي بس چې هغه نشم کولی بس نشي کولی روژه نشم نیولی نشي نیولی هغه مونځ په ولاړه نشم کولی نشي کولی دې کې ستاسو کار تاسو د سوالونو او جوابونو په یو نشست کې ویلو چې نقد پیسې چې په نقدو باندې ورکې یعنې دې ایکسچینج کې نو په دې کې به شرط دی چې دواړو طرفونو ته به دا برابري اوس که د یو ملک ته کرنسي د بل ملک ته کرنسي سره ایکسچینج کې نو دا خپل منځ کې برابر نه دا بروي بالکل بروي اگر چې ګوره یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې دا پیسې د یو ملک نه په دې کې کمې بیشې ناروي او چې کله د دې نوع مختلف شي نوع قسم مختلف شي نو دې کمې بیشې بیا دې کې هیڅ نقصان نشته ښه داسې خو نشي کولی چې ته ورته ووایې چې $50 راکړه او 500 واله صحیح ده د هغې خپل قیمت ته هغه جدا سیز دی دا جدا سیز کله چې کرنسي یو شانتي هغې کمې بیشې ناروا دی لکه زه تاله 100 روپۍ در کومه او تا ته وایم چې 0 ګته ماله راکړه او ته ما ته وایې چې نه ماله واپس یو 100 روپۍ سیوا راکړې دا ناروا دي دې ته سود وایي ښه د اوبو سره استنجا کول فرض دی واجب دی که سنت دی که مستحب دی پرون مې ته ویلي بار بار نشم ویلی مری مې خوږ ده مونږ سبزي فروټس وغیره خرڅو یا نور دا سیزونه په هغې باندې کله ناکله مونږ اوبه اچو نو دا اوبه اچول پې روا دي که ناروا دي ګوره یاد ساتئ که داسې سیزونه چې هغې باندې ته اوبه اچې د هغې وزن سیوا کېږي نو دا ناروا دي ځکه چې د هغې اوبو د لاسه د هغې وزن سیوا شي نو هغه ته بیا ګران خرڅې لکه قصابان چې غوښې له اوبه ورکوي پوهېږئ دا ناروا دي بیا البته یو خبره ده که دغې سیزونو له تا اوبه ورکړې او دوی اوبه راښکلې او تا بیا د هغې اوبو مطابق د هغې ریټ کم خرڅ کړه بیا درست خو اصل مسله دا چې په دې کې پته نه لګي چې اوبه څومره دي او پلانکې سیز څومره دی نو په دې کې احتیاط پکار دی په هر سیز باندې څوک ترمکیا نه کوي په هر سیز باندې څوک ترمکیا نه کوي او اوس بعضې سیزونه داسې سبزي او فروټس چې په هغې باندې ته ترمکیا نه کوي خرابېږي نو په هغې کې بالکل درست دي خاصه نقصان نشته یا بادرنګ دي پراته دي چې په هغې ترمکیا نه کوي بدې ښکاري بیا خو تازه نه ښکاري که نه نو بیا یې څوک نه الي نو په هغې خو روا دي ځکه چې هغه خو ځان ته اوبه نه راکاږي نو دا بیا ووایو زه ستړی شوم صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله